د اوبو او برېښنا وزارت وایي په کونړ سیند اوبو بند د جوړولو هوکړې ته نږدې شوي دي. دغه څرګندونې اوبو او برېښنا وزیر په یوه تازه مرکه کې کړې او زیاته کړې ده چې د کونړ په سیند د اوبو بند جوړولو په تړاو له یو بهرني شرکت سره قرارداد ډېر ژر لاسلیک کړي. هغه زیاته کړې په کونړ سیند باندې د جوړېدونکي بند تخنیکي چارې بشپړې شوي او له هوکړې وروسته به کار پیل شي. تحلیل دا دی چې د دې بند جوړېدل د افغانستان لپاره ډیر مهم دی ځکه په دې سیند د اوبو د بند جوړول به افغانستان د کرهنې په برخه کې په ځان بسیا کړي. دا تړون به ډیر مثبت او د افغانستان په ګټه دی او ژر تر ژره په دې کار شروع شي ترڅو په مدت یو څو کلونو کې دا نتیجه ورکړي. د دې ګټه سیمې ته افغانستان ته د کرنې د لحاظ نه د اوبو د لحاظ نه او هم د برخ د لحاظ نه ډیر اړین او لازمي دی. نو په دې کې دا خبره چې دوی کړې ده د خدا نه دی ویلي چې کوم ادارې سره کوم ملک سره دا خبره شوي خو پس پرده چې کوم معلومات دی هغه هندستان دی او زه فکر کوم دا ډیر مثبت قدم دی او خدای وکړي دا تړون ترلاسه شي. موږ ورته سترګې په لاره یو او منتظر یو او چینایان سره خبرې شوي دي ښه خبره ده خو چینایان تر ننه پورې یو پروژه هم نه ده پیدا کړې. نو ښه دا ده چې دوی په ویند چینایانو هم فشار راوړي چې کوم پروژې دی نه پیدا کوي. بینالمللي قوانینو کې د هر پروژې د امضا کولو نه پس یو میعاد دی چې کو دغه میعاد کې تا دا پیاده نه کړله بیرته اخیستل کیږي درنه. په کونړ سیند باندې د اوبو بند جوړول د افغانستان لپاره یو له مهمو او ستراتیژیکو پروژو څخه دی. دغه بند اوبو زیرمه کولو، کرنیز ځمکو خړوبول، د برېښنا تولید او سیلابونو مخنیوي لپاره ډیر مهم ارزښت لري. شنونکي وایي د دې بند جوړېدل به افغانستان په اقتصادي، د اوبو د مدیریت او د برېښنا په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسوي. د کونړ سیند بند د افغانستان په اقتصادي برخه کې ډیر زیات اړین او ګټور تمامېږي. د اوبو د مدیریت په برخه کې او همدارنګه د برېښنا د تولید په برخه کې چې کولی شي دا بند د افغانستان داخلي اړتیا د برېښنا پوره کړي، حتی صادرات هم پکې وکړي او همدارنګه د دهقانانو لپاره د ځمکو د خړوبولو لپاره کولی شي چې دا بند ډیر ګټور تمام شي او د سیمې خلکو لپاره د کار زمینه پکې مساعدېږي چې زیاتره خلک کولی شي چې دلته کار وکړي او د خپل اقتصادي مشکلات حل کړي. په کونړ سیند باندې د بند جوړولو له لارې به د کرنې لپاره اوبه پراخه کچه چمتو شي چې زرګونه جریبه ځمکه به خړوبه کړي او د دې ترڅنګ به په کونړ ولایت کې د سیلابونو د کمولو او شاوخوا سیمو خلکو ته به د زیان مخنیوی وکړي. د کونړ په سیند د اوبو د بند جوړول به سیمه ییز اقتصاد پیاوړی کړي او خلکو ته به د کار کولو فرصتونه برابر شي.